د اوداسه آداب شپږ دي. آداب د اوداسه هم ډېر دي، یوازې دا شپږ نه دي. اول آداب د اوداسه چې دی پرېښول د خبرو دي، غیر له دعاو څخه. هغه دعاوې چې دعا کېږي په هغو سره. په وخت کې د پرېوللو د هر اندام. د اوداسه په وخت کې خبرې کول بې ادبي ده. دا باید ونسی. یوازې او یوازې هغه دعاوې دې ووایي کومې چې په کتابو کې د هر اندام د پرېوللو لپاره رانقل شوي دي. دویم آداب د اوداسه چې دی د خولې پرېولل دي او پزې ته اوبه وراچول دي په راسته لاس سره. دریم آداب د اوداسه چې دی د پزې ټک وهل دي په چپه لاس سره. یعنې داسې د پزې پرېولل په یوه لاس سره نه کېږي، اوبه وراچول یې په راسته لاس سره کېږي، او ټک وهل یا د هغې خوا اوبه راپاشل بیا په چپه لاس سره کېږي. د خولې او پزې پرېولل خو سنت دی، لکه مخکې چې ذکر سول. دا د لاسو خبره د آداب ده چې په کوم لاس به وي. څلورم آداب د اوداسه چې دی پټول د عورت دی وروسته د استنجا په تشناب کې. یعنی چې کله استنجا وول سي نو په تشناب کې عورت پټول فوراً آداب کار دی، باید وسي. البته دا هغه تشنابونه چې حالت د اوداسه ځای هم لري چې فوراً اودس تازه کول کېږي. پنځم آداب د اوداسه چې دی پرېښول دي د مخ ګرځولو و طرف ته د قبلې شریفې، او پرېښول دي د شا ګرځولو و قبلې ته په تشناب کې، که په آبادۍ کې وي او که په دشت کې وي. یعنې داسې په تشناب کې د قبلې شریفې و طرف ته مخ او همدارنګه د قبلې شریفې و طرف ته شا ګرځول، یعنی مخامخ د لمر خاته و طرف ته کښېناستل، دا مکروه تحریمي کار دی. یعنی هغه مکروه دی کوم چې و حرامو ته نږدې دی. دا کراهیت تحریمي ثابت دی. که په چهار دیوالۍ کې وي او یا په یو عام دشت کې وي، نو مطلوب مو دا دی چې د کراهیت تحریمي پرېښول واجب دی، آداب نه دی. ښه فکر پکار دی. شپږم آداب د اوداسه چې دی پرېښول دي د مخ ګرځولو د ټکۍ څخه د لمر او سپوږمۍ، او پرېښول دي د شا ګرځولو و لمر او سپوږمۍ ته، که په آبادۍ کې وي او که په صحرا یا دشت کې وي. یعنی د لمر او سپوږمۍ و ټکۍ ته مخ ګرځول هم مکروه دی. نو د مکروه کار نه کول واجب یا سنت دی، باید داسې ونه سي.